ماشومان ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کریختار ورته عادت او پاملرنه د تعلیمي ام روغتیایي د ځان نظافت هم اړین دی تغذیه هم چنان د لوی او پاک الله په سپېڅلي نامه د ځلا ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. الله دې وکړي چې د ژوند شپې او ورځې مو د خوښۍ خوشحالیو ډکې تېرېږي. ناسته څه ډول ناروغي ده او څومره ګواښ کوونکې ده؟ ولې ډېری ماشومان پر دغه ناروغۍ اخته کېږي؟ د تداوۍ او د ښه والي لپاره څه کول پکار دي؟ په همدې تړاو مو د رڼا په لور ګردیبیز رابللی دی چې د خپرونې کوربه ظاهر الله ظهیري مو په بحث کې د کونړ د ولایتي شفخانې د اطفالو د برخې مسؤل ډاکټر ښاغلی عبدالرازق شینواری مېلمه دی چې په روانه موضوع بله اورېدونکو او لیدونکو سره خبرې او بحث کوي. راځم خپل مېلمه ته هرکلی ښه راغلاست وایم. ډاکټر صاحب ستړي مه شئ او په خیر راغلئ زموږ خپرونې ته. زه به دا بحث د خپرونې په دې راپیل کړم چې ناستاتې څه ته وایي، څه ډول ناروغي ده. راځئ چې دا زموږ اورېدونکي او لیدونکي په دې پوه شي څه ډول ناروغي ده، له کومه پیدا کېږي. په همدې به وغږېږو بیا به مخکې لاړ شو. مننه ظهیر صاحب ستاسو نه او د ځلا راډیو تلویزیون د اورېدونکو او لیدونکو څخه چې موږ همدې ګردي میز ته راوبلو او خپلې ټولنې سره او خپل ولس سره هغه ناروغۍ شریکې کړو د کومه نه چې وطنوالو ته ډېر زیات ستونزې او ګواښونه پېښېږي. ظهیر صاحب عموما ناسناسته موږ هغه ناسناستې داسې تعریفوو چې که چېرته یو څوک په ورځ کې 3 یا د 3 ځلو نه زیات غایطه اوبلن مواد اطراح کړي نو دغه ته موږ اسهال ویو. عموما اسهال په 2-3 ډوله دی، خو عموما زموږ د صحي سازمان د رویه دلته یو حاد اسهال دی، یو غایطه موادو کې د وینې لرونکی اسهال دی چې دغه اسهالات جدا جدا تعریفونه لري. او بل موږ مزمن اسهال ورته وایو چې مزمن اسهال عموما هغه اسهال چې په هغه باندې 14 ورځې تېرې شي نو دغه ته موږ مزمن اسهال وایو. ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. زو د خپلو اورېدونکو او لیدونکو طرف ته چې تخنیکي همکارانو اړیکه وصل کړې ده، زو یو اړیکه راخلو. سلام، ستړي مه شئ، په خیر راغلئ خپرونې ته. السلام علیکم ظهیر صاحب، تاسو ته سلام. د ځلا راډیو ټولو مینوالو ته سلام او ډاکټر صاحب محترم ته سلام. وعلیکم سلام، ستړي مه شئ. نوم مو وانخیست، تاسې نوم واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې په خپرونه کې راسره ډاکټر صاحب عبدالرازق شینواری مېلمه دی. که د اسهال ناروغۍ په اړه یا د ناستاسې په اړه کومه پوښتنه لري ډاکټر صاحب یې درته ځواب کړي. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ کور مو ده. ډاکټر صاحب یو ورور اړیکه نیولې وه د مرکز نه، وایي چې پوښتنه یې دا وه چې علتونه لاملونه که څه زه دې پوښتنې ته راتلم خو زه ښه اورېدونکي پوښتنه وکړه، زما دویمه پوښتنه همدغې ته ورته وه. علتونه لاملونه څه دي د دغې ناروغۍ د رامنځته کېدلو وایي چې اسهال رامنځته کېږي یا ناسته یې؟ مننه ظهیر صاحب. عموما اسهالات خو ډېر علتونه لري، خو په عموم کې ځینې علتونه چې دي میکروبونه دي یا د وجود داخلي ناروغۍ دي او یا سیلابونه او یا ځینې ستونزې دغه په لحاظ باندې د دې نه رامنځته کېږي. نو عموما وروره میکروبي علتونه دغه د غذا ملوث کېدلو، چاپېریال ملوث او همدغه رنګې ځینې ناروغۍ په بدن کې داخلي دي چې هغه سینه بغل دی یا د غوږ نو دی او یا ځینې د تشو ادرارو یا د بولي لارې انتانات دي چې د هغه د خاطره عموما اسهالات رامنځته کېږي. ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب شینواری. د لیدونکي به زموږ همدا شیبه خپرونه ګوري او په ټلویزیون به په راډیو بیا ور په ټلویزیون به یې ګوري. هغوی به ضرور د دې په تمه وي چې که چېرته مثلا یو ماشوم په اسهال اخته شوی وي، ډېری میندې په دغه مسایلو لوبېږي یا د زده کړو کمبود چې زموږ په هېواد کې هغسې میندې تعلیمي سویه یا هم دومره زده کړې نه کړي چې پوه شي نښې نښانې یا علایمې چې مثلا که یو ماشوم اخته وي نو څنګه هغه مور وپوهېږي همداسې به چې زموږ راډیو او ټلویزیون ګوري ماشوم په ناسناستې اخته نښې نښانې علایم هغه راځي څه دي؟ عموما ظهیر صاحب تاسو د ماشومانو پوښتنه وکړله. نښې نښانې مخکې تعریف کې مونږ ویلې که چېرته یو ماشوم په 4 ساعته کې 3 یا د 3 ځله نه زیات
غایطه اوبلن مواد اطراح کې دې ته موږ اسهال ویو. ځینې ماشومان د دې اسهالات خو ډېره غټه موضوع ده. ځینې ماشومان په دې دغه کې وړي کې عموما استفراقات هم مسره لري، یوازې نه چې نس ناسته، ځینې وخت استفراقات هم ملګری شي. د ماشوم ډېره تنده لري، ځینې وخت ماشوم سره تبه لري، ماشوم زر زر ډکې متیازې کوي. کله کله د ماشوم داسې چې خولې وچه شي، سترګې کینی، یا موږ چې لیکنده یا د سر دغه چې دی دا یې خپله کینی، نو موږ بیا ماشوم زیات تر اوبو ته ډېر زیات لیوالی چې اوبه وڅکي. که چېرته اوبه وویني نو هوښیار ماشوم یې او لږ غټ ماشوم یې هغه زر زر په اوبو باندې حمله کوي چې دغه اوبه لاسته راوړي او ویې څکي. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب په لویانو کې بیا څه ډول دی؟ دا خو د ماشومانو د برخې شو، په لویانو کې هم ورته لاین دي، فرق کوي، موده یې څومره ده؟ په لویانو به خبرې وکړو. په لویانو کې هم ظاهر صاحب عموما همدغه اسهالات چې ما تعریف وکړو، خو په لویانو کې اکثریت وخت همدغه میکروبونه دي د غذا د ځینې تسمماتو د کبله رامنځته کېږي. په لویانو کې دا زیات دغه واقع کېږي. او بل دا ده چې د ځینې دواګانو د خوراک نه هم دا اسهالات په غټانو کې رامنځته کېږي. نو عیناً د کلینیکي لوحه چې څنګه د ماشومانو ده، په ماشومانو کې اسهالات ډېر زر د اوبو د وجود د کموالي باندې اخته کېږي چې هغو ته باید زر پاملرنه وشي، او میندې باید زر زر خپلو ماشومانو ته ساده اوبه یا هغه اوبه چې هغه په نیمکولو کې یا موږ وارث پوڼۍ چې ورته وایو هغه باید پکې واچوي، په خپل مقدار 4 ګیلاس اوبو کې اچول کېږي او خپل ماشوم ته یې ورکړي. که چېرته ماشوم بغیر له دې نه چې اسهال باندې اخته دی، استفراغ هم مسوله لري، او په 1 ساعت کې بغیر له دې نه چې ماشوم ته څه ورکړي او هغه وګرځوي او بېرته استفراغ کړي، که دغه شان په 1 ساعت کې 3 ځله استفراغ کړي، اوبه استفراغ کړي، ته استفراغ کړي یا غذا استفراغ کړي، دغه ماشومان زر تر زره باید کلینیک ته راوړی شي. او په لویانو کې عموما همدغه موده د دې هم ده چې کله کله 14 ورځې او کله کله د دې سره د ګېډې درد موجود وي، کله کله هغوی سره هم زړه بدوالې موجود وي په غټانو کې. نو غټان خو عموما پوهېږي چې زه په اسهال باندې اخته یم، خو ماشومانو ته باید ډېره توجه شي چې په هغه کې د اوبو د کموالي نه مړینه ډېره واقع کېږي. ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. درنو لیدونکو، تاسې په ځلا ټلویزیون او ځلا راډیو باندې د روغتیا په لور یا د رڼا په لور خپرونه ګردی مویز راسره اورئ چې په 0 شپږ باندې کولی شئ اړیکه ونیسئ. موږ سره د کونړ د ولایتي شفاخانې د اطفالو د برخې مسؤل ډاکټر عبدالرزاق شینواری مېلمه دی او په دغه روانو موضوعاتو به دوی ته خبرې کوي. راځو یو بله پوښتنه لرو. ډاکټر صاحب، په ناستې اخته ناروغ سره څه کول پکار دي؟ زهیر صاحب، په نس ناسته اخته ناروغ 2-3 ډاکټر پوهېږي په دې باندې، خو میندو ته پکار دا ده چې کله یو ماشوم په نس ناسته اخته شو، هغه ماشومان چې تیل وړونکي وي، مور ته باید که مخکې 10 پیرې تېل ورکوي، اوس دې زیات کړي، 15 پیرې دې کړي. یو موضوع دا ده. دویمه موضوع دا ده که چېرته دوامداره استفراغات ونه لري، لکه مخکې چې موږ ویلې په کور کې د وارث پوڼۍ چې موجود دي، هغه 4 ګیلاسه اوبه جوش بېرته یخي، هغه یو پوڼۍ پکې واچولی شي، د 4 ساعته پورې د دغه اوبو نه استفاده وشي، او ماشوم باید د اوبو د کموالي نه وژغورل شي. نور ماشوم عموما که چېرته پوه شوه مور په دې باندې چې زما ماشوم هر شی استفراغ کوي یا اسهالات یې دومره زیات شي چې په د ماشوم د وجود د اوبو د کموالي باعث ګرځي، نو باید زر تر زره یې روغتون ته واستوي او د ډاکټر ته یې وښیي، خپل معالج ډاکټر. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب، راځو دلته چې تاسې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي تر څو دغې ناروغۍ مخنیوی وشي؟ د مخنیوي یا د لارې چارو نیولې څه کول پکار دي چې مخنیوی وشي؟ عموما خو ظهیر صاحب نس ناسته په ځینې موسمونو کې ډېره زیاته رامنځته کېږي، لکه په اوړي موسمونو کې، او یا څه وخت چې بارانونه زیات شي، او په هغه ماشومانو کې ډېره زیاته ده چې د هغو عمر د 15 کلنۍ نه ښکته وي. دا ماشومان چون خپله هر شي ته لاسرسي نه لري، دا د میندو او د پلرونو په واسطه باندې یا د کور د نورو افرادو په واسطه باندې یو شی چې دی خوري یا یې څکي، نو هغو د طریقه ترتیب کېږي. میندو ته پکار دا ده چې ماشومان مخکې د دې نه چې غذا وخوري باید د لاسونه ورته پرېمینځي په صابون باندې، یا به ماشومان چې تشناب ته ځي باید د تشناب نه وروسته خپل لاسونه، د غذا نه مخکې وروسته خپل لاسونه وینځي. هغه غذاګانې چې د شپې د خوا تیارې شوي یا د دغه تازه غذا باید دغه کې استعمال کړي.
هغه میوې چې په میکروبونو چټلې وي یا وینځل شوي نه وي باید هغه نه استفاده ونه شي. دغه میوه‌جات باید ووینځل شي او بیا خپل ماشومانو ته یا لویانو ته ورکړل شي. هغه امراض چې په دې ماشومانو کې ډېر زیات دغه دي هغه کمزوري ماشومان دي چې هغې خپله مور شودې نه خوري، په دې کې بیا ډېر زیات دغه موضوع خطرناکه ده. نو دا باید زر تر زره خپل هغه معالج ډاکټر ته ویوړی شي. خو د مخنیوي لارې دا دي چې مخکې د غذا نه د تشناب د تلو نه وروسته باید لاس ووینځل شي او خپل چاپېریال پاک وساتل شي، د هغه غذاګانو استفاده ونه شي چې هغه زاړه شوي یا د شپې پخ شوي یا د ورځې پخ شوي او بیا بېګا ته استعمالوي. اوبه هم باید هغه تازه اوبه استعمال شي. کومې که چېرته داسې وکولی شي چې اوبه جوش بېرته یخې کړي او په یو بند لوښي کې واچوي، څلېرې ساعته د هغه نه استفاده وشي، نو انشاءالله موږ وایو چې یو 50 تر 80% پورې د دغه اسهالاتو نه مخنیوی کېږي. بیا هم زو زموږ تخنیکي همکاران د اړیکې اشاره کوي چې اړیکه لرو. سلام، ستړي مه شئ، په خیر راغلئ خپرونې ته. اړیکه مو وصله، سلام ستړي مه شئ. ښه، نو تخنیکي همکاران اړیکه وصلئ. ډاکټر صاحب راوښوده چې ډاکټر صاحب راځو ته چې د ناسناستې ناروغ تاسې هم د خوړو په اړه وویلې چې داسې خواړه باید استفاده شي. کوم خواړه بیا تر ټولو ډېر مهم دي چې د موږ د خپل خلکو اقتصاد ته وګورو، د میوه‌جاتو نه علاوه هم نو داسې څه شته چې ماشومان ته استفاده وکړي یا لویان چې تر څو د هغوی لپاره. خو اړیکه راغلې او د پوښتنې تر اوسه راشو. سلام، ستړي مه شئ، په خیر راغلئ خپرونې ته. اړیکه مو وصل ده، مهرباني نوم مو واخلئ، غږ مو لوړ کړئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ ښه، خوشحاله اوسئ، هرکلی ښه راغلاست درته وایو. ډېره زیاته مننه چې اړیکه مو نیولې ده. نو ډاکټر صاحب په خپرونه کې مېلمه دی، کومه پوښتنه لرئ؟ مننه وروره، پوښتنه خو دا لرم چې دا اسناد څنګه منځته راځي، د دې لاملونه څه دي وروره؟ لږ معلومات راکړئ. ښه، ورته پوښتنه ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ کور مدام. ښه، نو درنو لیدونکو په 0.6 شمېره باندې کولی شئ د رڼا په لور ګرځئ میز په ځلا راډیو او ځلا ټلویزیون اورئ او ګورئ. د خپرونې مېلمه مو د کونړ د ولایتي شفاخانې د اطفال د برخې مسؤل ډاکټر دی چې کولی شي تاسو بېلابېل پوښتنې ځواب کړي. بیا هم اړیکه ده. سلام، ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. ډېره مننه، سلامونه جناب رئیس صاحب، تاسو ته، ستاسو اورېدونکو ته، محترم ډاکټر صاحب ته ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ، په خیر راغلئ. سلارزی صاحب ډېره زیاته مننه چې اړیکه مو نیولې. خپرونې موضوع مو د ناست دی، کومه پوښتنه لرئ، کوم نظر شریکوئ، مهرباني مونږ یې اورو. ډېره مننه ظهیر صاحب، تاسو ته بهتره معلومه ده چې په اوسني وخت کې زموږ په ټولنه کې ډېر زیات شمېر خلک د اسهال باندې اخته کېږي. په متاسفانه دلته د اسهال په اړه دغه پوهاوی نشته چې موږ څنګه کولی شو ځان د اسهال څخه خلاص کړو. یعنې د اسهال وقایه زموږ څنګه کولی شو چې ځان ځوړ کړو. متوجه خبره دا ده چې یو کس په اسهال اخته شي، زموږ کورنۍ غړي، نو زموږ همکاري به له هغې سره څه وي؟ نو دغه پوښتنه فکر ډاکټر صاحب محترم ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ کور مدام. ډاکټر صاحب دوه اورېدونکو اړیکه نیولې وه، لومړی به راشي، بله اورېدونکو پوښتنه څه ورته وه، خو په هغې تاسو لږ رڼا واچوئ ځکه اورېدونکي غواړي چې پوه شي. د یو ورور چې اوس اړیکه نیولې وه د اکمل سلارزي په نامه وایي چې ژغورنې لپاره چې وژغورو چې څنګه همکاري او کورنۍ غړي څه همکاري کولی شي، هغه ماشوم یا هغه ځوان یا هغه مشر چې په کور کې په دغه ناروغۍ اخته دی، نو وایي څه کول پکار دي چې هغه وژغورل شي؟ مننه ورورجانه. هغه ماشومان یا لویان چې په اسهال باندې اخته شي، نو دغه له پکار دا ده چې د تازه اوبو نه استفاده کوي، هغه اوبه چې جوش شوي بېرته یخې شوي او په هغه کې ORS یوه خونه استعمال شي او هغه اوبه نه استفاده وکړي، دا به ډېر ښه وي. که چېرته د غذاګانو نه استفاده کوي، عموما ماسته او یا خواړه چې اوبلن خواړه د هغه نه استفاده وکړي، د سختو خوړو نه باید استفاده ونه کړی شي. دا یې موږ سره په کور کې همدغه کومک کولی شو چې ډېرې زیاتې اوبه وڅښي، استراحت وکړي او هغه غذاګان نه چې هغه اوبلن غذاګانې د هغو نه باید استفاده وکړي. ښه، بله ولیم صابین په نامه اړیکه نیولې وه، که څه موږ بحث هم پرې کړی، خو خیر بیا هم دوی غواړي چې پوه شي لا واضح شي علتونه او لاملونه، که څه موږ پیل کې پرې رڼا اچولې. عموما ورورجانه د اسهالاتو ډېر زیات علتونه دي چې هغه کې دواګانې هم شامله دي، په هغه کې ځینې د وجود امراض هم شامل دي، په هغه کې مخکې مونږ ویلي چې غذا، اوبه، میوه‌جات د دې نه استفاده کول په سالمه طریقه او په صحي طریقه باندې دغه عملونه دي چې په دې ورځو شپو کې د اسهالاتو باعث ګرځي.
او ماشومې که لوی هغه په اسهال باندې هم د دې لاملونو د وجه اخته کېږي. که زه تاته ووایم چې یو هغه غذاګانې چې د شپې نه پخې شي سحر وکړی شاید تسمم ټول کورنۍ ته چې موږ ته عموما روغتون ته ظهیر صاحب راځي په یو کورنۍ کې 8 9 10 کسان په یو وخت باندې په اسهال او استفراغ باندې اخته شوي دا د غذا تسممي هغه اوبه چې هغه فرض کا صحي اوبه نه وي او هغه وڅښئ د هغه نه هم رامنځته کېږي. ځینې دواګانې دي لکه اماکسیلین او زه تاسو ته نور مې ځکه په کورنۍ کې د دې دواګانو نه په غیر صحي ډول باندې استفاده کېږي. مور وایي ما ته اماکسیل راوړه خپل ماشوم ته ورکوي بار بار. زمونږ په کولمو کې ځینې داسې میکروبونه دي چې هغه زمونږ د وجود لپاره ګټور دي خو که چېرته موږ بار بار د دغه یا بیا ځل د دغه دواګانو استفاده وکړو نو هغه میکروبونه چې زمونږ دپاره په کولمو کې دي ګټور دي هغه د منځه وړي او موږ په اسهالاتو باندې اخته کېږو. شاید یو ماشوم په دغه باندې نمونیا یا سینه بغل باندې اخته وي هغه هم په اسهال اخته کېږي. شاید د غوږ نو ولري د هغه نه هم اخته کېږي. مخکې موږ پرې رڼا واچوله خو ډېر لاملونه یې په دې وخت کې د غذا د اوبو صحي استعمال د غذا صحي استعمال د چاپېریال پاکه ساتنه مخکې او وروسته د تشناب د لاس وینځل د غذا نه مخکې وروسته لاس وینځل دا لکه هغه لاملونه دي چې انسان زر په ناسناسته. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو د خپرونې وخت کې لنډه دمه اخلو. له دمې وروسته خپرونه دوام لري. له موږ سره اوسئ. بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو په خیر راغلی. د رڼا په لور خپرونه راسره پر ځلا ټلویزیون ګورئ په راډیو یې اورئ. د کونړ د ولایتي شفاخانې د اطفالو د برخې ډاکټر راسره په خپرونه کې مېلمه ده چې موضوع مو ټاکلې ده شدید ناست دی. په همدې اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب راځو ته چې د ORS ورکول څومره فایده لري مریض ته؟ عموما ظهیر صاحب زمونږ د اسهال په تداوۍ کې اولنی شی چې دی هغه ORS ورکړه. مخکې هم پرې موږ لږه رڼا واچوله خو اسهالاتو کې عموما زمونږ د بدن ځینې مواد ضایع کېږي چې دغه ORS کې هغه مواد بیرته شامل دي او بیرته د وجود دغه مواد پوره کوي. که چېرته دغه مواد پوره نه کړی شي نو شاید موږ نورو ناروغیو طرف ته ورشو او نورو ناروغیو باندې اخته شو. نو ORS کې ځینې مواد دي چې لکه سودیم دي، مالګه ده، بوره ده چې هغه ماشوم با انرژي ساتي، یا کلسیم دي، پوتاشیم دي. نو دغه مواد چې زموږ د وجود نه په اسهالاتو کې زیات ضایع کېږي همدغه مواد بیرته د دې ORS په واسطه جبران کېږي او انسان د نور مرضونو د اختلالاتو نه ساتي. مننه. ډاکټر صاحب شینوارې د ORS جوړول ترتیب طریقه څنګه ده؟ ځکه زموږ ډېری میندې یا په دغه مسایل نه پوهېږي دا څنګه جوړېږي، څنګه یې ورکړي. سړی ډېر فایدهمند دی خو شاید ډېر کم خلک په دې وپوهېږي چې هغه ورته رسنۍ کاروي یا په کور کې قابله ډاکټره ولري. د ORS جوړول څنګه دي؟ ترتیب یې څنګه دی؟ مننه ظهیر صاحب. دا عموما زمونږ خو نن سبا الحمدلله د وطن هر یو ګوټ ګوټ ته د کلینیکونو رسیدګي شوې ده او تقریبا ټوله ټولنه د صحي متخصصینو او دغه د کارکردګۍ په وجه ټوله علاقه پوښل شوې ده چې هغو ته هره دوا چې دی په خپل وخت او په غټۍ باندې رسېږي. ځکه زمونږ صحت امین الحمدلله داسې یو جال خپور کړی دی چې هغه صحي پوسته ده هغې ته هم ORS ورکړي. که بیا د هغه په سطح باندې لومړنی سنټر دی د صحت هغه ته هم دغه نیمکول او یا دغه ORS ورکړي دي. نو کلینیکونه هم نو ټول دغه صحت د پوښښ لاندې ټوله ټولنه نیولې ده. خو بیا هم که د یو چا کور کې د شپې لخوا چې لاسرسي ونه لري نو عموما تاسو کولی شئ چې بوره او مالګه دا سره یو ځای کوي په اوبو کې واچوئ 4 ګیلاسه اوبه راواخلئ جوش بیرته یخې کوئ په هغه کې 3 قاشورې دغه واچوئ مالګه واچوئ او عموما پکې 4 قاشورې بوره واچوئ او بیا حل کوئ او بیا دغه ماشومانو ته ورکړئ. دا هم عینا لکه د ORS باندې ډېره مننه. ډاکټر صاحب راځو ته چې په دې تړاو وضاحت ورکړئ چې دا ناسته په څو ډوله دی؟ نسناست عموما ظهیر صاحب په 3 ډوله دی. د صحي سازمان د رویا یو هغه اسهالات دي چې په هغه کې وینه موجوده نه فقط اوبه ضایع کېږي پکې دغه او د 14 ورځو لپاره دوام وکړي دې ته موږ حاد اسهال وایو. دا عموما ماشومان زر
هغه د وجود د اوبو په کمي باندې اخته کوي. دویم نس ناسته چې ده هغه نس ناسته ده چې په هغه کې وینه موجوده وي. نو دغه د وینې موجودیت ځینې میکروبونه دي چې په هغه دلالت کوي. د هغه دپاره باید مریض یو خپل صحي مرکز ته مراجعه وکړي او د معالج ډاکټر لخوا تداوي شي. دریم هغه نس ناستې دي چې هغه مقاوم اسهالات دي چې هغه کې د بدن ځینې دغه شامل دي او ځینې د میندو یا د پلرونو باید خپل هغه معالج ډاکټر ته بوځي او هغه دغه مقاوم اسهالات عموما د 14 ورځو نه که زیات شي نو دې ته موږ مقاوم اسهالات وایو. دا باید معالج ډاکټر ته بوځي او هغه تداوي جوړوي. ډاکټر صاحب چې ډېر خطرناک دي هغه په اسهالاتو کې یا هم په نس ناستې کې وینه ده، د دې تداوي بیا څه ده؟ که څوک دا پتن دغسې او هغه سره مخ شي تداوي څه ده بیا؟ عموما خو ظاهر صاحب دغه کسان چې په غایطه موادو کې وینه ولري نو دا باید خپل معالج ډاکټر ته لاړ شي، ځکه دغه ځینې داسې میکروبونه دي چې هغه موږ امیبیاسیس ورته وایو، جارډیاسیس ورته وایو، شیجلوسیس ورته وایو. نو دغه بیا ډاکټر پوهېږي چې هغه اول ټیسټ کې غایطه مواد او بیا د هغه نه وروسته د هغه مطابق هغه ته دوا وسنجوي. نو موږ په دغه ځای کې خپل سر باندې باید دوا ونه خوړل شي چې وینه موجوده وي، باید معالج ډاکټر ته لاړ شي او د معالج ډاکټر لخوا تداوي شي. ډاکټر صاحب راځي ته چې که یو څوک ژر تداوي وشي په نس ناستې یا سر اخته شي، د ژر درولو لپاره څه پکار دي؟ په عامه کور کې یا هم په لرو ساحو کې چې روغتون ته رسېږي یا کلینیک ته، آیا داسې کوم څه شته چې هغوی زر تر زره مثال ودرېږي؟ او مننه ظاهر صاحب، موږ تقریبا هر کال 2 میلیونه خلک په نس ناسته اخته کېږي چې د هغه د جملې نه 1.9 میلیونه ماشومان دا پې اخته کېږي. د اسهال د ودرېدو زر او سمدستي مخنیوي دپاره موږ کومه داسې لار نه لرو. زموږ عموما مخکې په تعریفونو کې چې موږ ویلې اوبلن اسهال یا د ځینې میکروبونه دي لکه موږ وایرسونه ویو، وایرسي اسهال عموما کېدای شي د 6 و حتی د 10 ورځو لپاره دغه دوام وکړي. زمونږ دغه دا دی چې موږ باید د اوبه بیرته پوره کړو، د وجود اوبه. په اسهال کې مهمه خبره دا ده چې هغه مواد چې په غایطه موادو کې ضایع کېږي باید بیرته واخیستلی شي د خولې د لارې. دغه مهمه خبره ده. نورو که چېرته وانخیستلی شي نو کېدای شي چې دا په نورو دغه باندې چې هغه ته موږ عموما شاک حالت ویو، شاک حالت ته دا ماشوم ځي یا دا غټ ځي. که چېرته وانخیستلی شي دغه اوبه، که چېرته واخیستلی شي شاید د شاک نه مخنیوی وشي، د مړینې نه مخنیوی وشي. او زموږ عموما ماشومان چې په اطرافو کې مري مخکې د دې نه چې مور یې ورله نور تی ورکړي یا اوبو ته ورکړي هغه ورته هېڅ هم نه ورکوي، ځکه وایي دا یې بېرته استفراغ کوي. نو داسې نه ده پکار. موږ مړینه عموما دا ده چې په اطرافو کې هغه د اوبو د نه ورکړې د وجې دغه ماشومان مړه کېږي. نو په چېرته تاسو د وارث پاکټ لرئ او هغه ورته جوړ کړئ ورکړئ ښه ده، که نه یې سپینې اوبو ته ورکړئ. او هغه ماشومان چې تېرېدونکي باید دفعات د تي د ورکولو زیات شي. بالکل، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. ولې دومره خطرناک ده دغه ناروغي؟ خطرناکه خو په دې دا مخکې ما تاسو ته په مرکه کې یادواري وکړله چې دوی عموما ځینې تسممات دي چې هغه باندې اخته شي نو ماشوم ډېرې زیاتې اوبه ضایع کوي. د دغه د وجې د ماشوم ګردو ته نقصان پېښېږي، د ماشوم فشار ټیټېږي، خولې وچېږي او حتی که په وخت هغه ته علاج ونه رسېږي نو د مړینې سبب ګرځي. زمونږ دغه ماشومان عموما د وجود د اوبو د کموالي د خاطره په مرګ کېږي. ډاکټر صاحب، څوک د اسهال لپاره ډېر اغېزمن کېږي؟ اغېزمن عموما زموږ په ټولنه کې هغه لاملونه دي چې یو ناپوهي ده، چې موږ نه پوهېږو چې خپل ماشوم څنګه صحي خواړه ورکړو، صحي اوبه ورکړو او څنګه پالنه وکړو یا صحي میوه‌جات ورکړو. دویمه خبره دا ده چې موږ په جامعه کې عموما هغه میندې دي چې د اسهال په باره کې پوره دغه نه لري، پوهاوی نه لري. خپل ماشوم لکه په وخت باندې ډاکټر ته نه رسوي چې هغې د علاج د لاندې ونیسي او ماشوم د دغو نه خلاص شي. ډاکټر صاحب، ډېر زیاته مننه. په پای کې تداوي یاد شو، خو بیا هم لنډه اورېدونکو سره پای کې معلومات اضافه شي. تداوي څه ده او پیغام مو څه دی؟ غوښتنه مثلا من حیث د یو ډاکټر چې تاسو کلونه په ولایتي شفاخانه کې په دغه برخه کې کار کوئ، غوښتنه، پیغام، سپارښتنه ټول ملت ته څه ده؟ مننه. عموما
د مخنیوي لار باندې موږ څو پیرې خبره وکړله. وقایه ور ډېره مهمه ده په امراضو کې. انتاني امراضو کې دا یو انتاني موضوع ده، ځکه چې سال انتاناتو نه اکثریت رامنځته کېږي. نو انتانات مخکې موږ ویلې چې تشناب ته د تلو نه وروسته لاس وینځل دا ډېر مهمه دي. بل دا ده چې هغه ماشومان چې ډوډۍ ته د ځان سره کېنوي یا خوراک ته د ځان سره کېنوي مخکې هم لاس وینځلی شي، وروسته د غذا نه هم لاس وینځلی شي، او دا زموږ سنت طریقه هم ده. بله مسله د چاپېریال پاک ساتنه ده. دریمه موضوع دا ده چې هغه خواړه چې موږ که هغه اوبه واوسي که هغه غذا واوسي باید په هغه وخت پاخه شي، په هغه وخت استفاده وشي، او د هغه شیانو نه باید استفاده ونه شي چې هغه د شپې نه پاخه شوي یا څلېرې ساعته پرې تېر شوي، ته بیا هغه راخلې ګرمۍ په دې کې ډېر خطرناک میکروبونه ځینې وخت کې لکه د بچولیزم په نوم باندې به هم د اسهالاتو هم د استبراقاتو مخنیوی نه کېږي او انسان مرګ ته رسوي. نو پکار دا ده چې د مخنیوي په خاطر باندې دغه عموما ټولنې ته زموږ دا پیغام دی چې خپل چاپېریال پاک وساتي، خپل ماشومان پاک وساتي، او که چېرته یو ماشوم ستاسو په اسهال اخته شي نو هغه له اول سپینې اوبه ورکوئ، که وارث په لاس کې لرئ هغه ورکوئ، تی ورته زیات کوئ، او بیا یې معالج ډاکټر ته په وخت باندې ورسوئ چې هغه یې د تداوۍ د لاندې ونیسي. نو دغه زموږ د میندو ته دا توصیه ده او دا پیغام ټولې ټولنې ته دی چې خپل ماشومان پاک وساتي، او مخکې وروسته د تشناب نه د تګ د غذا نه مخکې وروسته باید لاسونه وینځلی شي، چې عموما وایي چې 50 نه 80% یا 80% پورې که چېرته ماشوم لاسونه پاک وساتلی شي او د ملوث کېدو نه مخنیوی ونشي نو انشاءالله په ناسته به نه اخته کېږي. ډاکټر صاحب ډېر زیات چې خپرونه ته راغلی او اوس هم جوړ اوس ډېر زیات مننه. د ځلا ټلویزیون درنو لیدونکو او درنو اورېدونکو دا رڼا په لور خپرونه چې موږ د تړنګ تر بیا بلې خپرونې مو پاک او مهربانه خدای سپارو. سرلوړي او آباد اوسئ. ماشومان ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کړي خیال ورته عادت او پاملرنه د تعلیمي ام روغتیایي د ځان نظافت هم اړین دی، تغذیه هم چنان